بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه وزارت چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په شکل د اشکالو باندې فعالیت لري. اسلامي امارات هم د افغانستان پر جغرافیه له واکمنېدو وروسته د نورو وزارتونو له پرانیستو سره سم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دروازې هم پرانیستلې. د اسلامي امارات رهبریت په دې باور ده چې د افغانستان ولسونه د فزیکی جګړې سره په څنګ کې د فکری جګړې ښکار هم ګرځېدلې دي. دوی وایي چې د دې پرته چې په اسلام کې امر بالمعروف یو رکن دی، ورسره په څنګ کې افغاني ټولنه ورته د حیاتي ارزښت په توګه باندې اړتیا لري. د امر بالمعروف وزارت دعایه لري چې په تیرو 2 کلونو کې د اذهانو په تنویر کې د ولسونو سره مرسته کړې ده او داسې برنامې په لیکلي دي چې د ولسونو فکری رغښت کې ډیر زیات موثر وو. امر بالمعروف په تیرو 600 ورځو کې څه کړی دي؟ په دغه وزارت کې د شتو محتسبینو چلند له خلکو سره څنګه دی؟ د امر بالمعروف وزارت موخه او هدف څه دی او کومې لاسته راوړنې لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې د نن ورځې د چارواکي په دغه خبرونه کې د امر بالمعروف وزارت له ویاند او د رسنیو د دفتر له مشر ښاغلي عاکف مهاجر سره به په دغه خبرونه کې ځوابونه ترلاسه کړي. خبرونه تر پای وګورئ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت محترم ویاند او د رسنیو د دفتر مشر عاکف مهاجر صاحب، سلامونه. ستړي مشه، ډیره زیاته مننه چې د شته بوختیا سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړ د مرکې لپاره. والسلام ورحمت الله. تاسو هم ډیره مننه چې تر دې ځای تشریف راوړ او هغه څه چې واقعیت وي تر خلکو یې ورسوي. ډیره مننه. مهاجر صاحب، د لومړی پوښتنې په توګه به پرته له سریزې دا پوښتنه وکړو چې د امر بالمعروف وزارت شتون په تیرو 600 ورځو کې یا په عامه اصطلاح 2 کلونو کې په ولس یا په افغاني ټولنه کې کومې معنوي لاسته راوړنې لري؟ د امر بالمعروف وزارت تاثیرات په ټولنه باندې څومره دي ستاسو په؟ تاسو ته ښه معلومه ده چې په هیواد کې 100 کلن غربي اشغال تازه تیر شوی او هغه یوازې فزیکی اشغال نه و، بلکې کلتوري اشغال، فکری اشغال، فزیکی اشغال، ډول ډول اشغال دلته رامنځته شوی و. د خلکو د اذهانو تخریب لپاره ډېرې برنامې په کار اچول شوې وې چې ځینې بیخي ښکاره وې د ستر افغان او نورو نومونو باندې، او د خلکو د فکری اغشاش او مغشوشتیا لپاره ډیر کار شوی و. دلته ځینو رسنیو ته برای راست د سفارتونو لارې فنډونه ورکول کېدل تر څو د هغوی تګلارې تعقیب کړي او هغوی څه ورته وایي هغه ډول برنامې جوړې کړي. همداراز ځینې سیمو کې ناست او د دوی له لوري تمویلېدلې جوړېدلې چې د خلکو فکرونو باندې څه ډول کار وکړي، د خلکو د بېلارۍ لپاره څه ډول کار وکړي. نو د په تېرو تقریبا 2 کلونو کې یا څه کم د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته چې کله د امر بالمعروف وزارت تاسیس شو، الحمدلله ډېر څه ترسره شول او ډېر بدلون راغی په ټولنه کې. ډېر لاسته راوړنې لرو چې تاسو ته ښه معلومه ده پخوا په عامه ځایونو کې، پارکونو کې، په نورو کې ځوانان به راټولېدل، هلته چرس او شراب او پردۍ نجونې راوستل او پردۍ خویندې راوستل، دا پروګرامونه وو. اوس الحمدلله هغه نشته. بې حجابي وه، اوس الحمدلله تر ډېره حده پورې کنټرول شوې ده او داسې څه نشته. همداراز نور ډېر داسې څه د رسنیو په اړخ کې که وښیې
که د نورو اړخونو کې وښیي اوس ډېر اصلاح رامنځته شوی. اوس زموږ له رسنۍ څخه د ستاره افغان په ځای باندې د خدای ثنا او حمد نشریږي، یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات او نعت نشریږي، او یا مناجات نشریږي، یا نور څه نشریږي. هغه څه نه نشریږي چې زموږ د ټولنې د تخریب لپاره، زموږ د ټولنې د ځوانانو د اذهانو د تښتونې په خاطر باندې به ترسره کېدل. اوس ازادي غوښتونکي ته ترهګر نه ویل کېږي، اوس اسلام پال ته ترهګر او تروریست وحشتناک نه ویل کېږي له رسنیو څخه. اوس ډېر څه ترسره شوي دي. تاسو ته ښه معلومه ده چې په کابل کې یوازې موږ د 100 د اذان مراکز لرو چې په هغه کې 400 لاسپیکر ټول لګېدلي دي. په یو وخت له ټولو نه اذان نشریږي چې مخکې داسې ځینې خلک وو چې هغوی به خپل نږدې چام او ګاونډ کې د جومات د لاسپیکر سره حساسیت ښودي چې دا ولې دې څخه اذان نشریږي، ما ته یو ډول تشویش جوړوي، یو ډول زما د نارامۍ سبب ګرځي. خو اوس داسې څه نشته. او بل دا ده چې دلته په ښار کې، په نورو ولایاتو، په ښاریاتو سیمو کې په هر مارکیټ کې جومات جوړ شوی. ډېره مننه. تاسو د جوماتونو یادونه وکړه. دا خو له دې وړاندې مثلا مخکې له دې نه چې اسلامي امارت راشي، په عامه مراکزو، ځایونو، تجارت خانو، د مرکزونو کې مسجدونه وو. ستاسې موخه په دغه مسجدونو کې د فعالیت نه خبره ده چې دلته فعالیتونه چټک شوي دي، خلک منځونو ته رابلل کېږي؟ دا خلک مخکې هم مسلمانانو منځونه یې کول، داسې نه چې زموږ په راتګ سره خدای مکړه اسلام راوړی او اوس تازه یې لمانځه ته شروع کړی، بلکې داسې و چې ډېر مارکیټونه وو، مطلب د رخت مارکیټ سي، یا د خوراک پروشي سي، یا د نورو توکو سي. یو هر مارکیټ کې به جومات نه و، بلکې یو جومات هغه ته څوک ورغلي څوک نه ورغلي، چا هملته دکان کې مونځ کړی، چا نه پاتې شوی. اوس په هر مارکیټ کې د مانځه لپاره بیل ځای انتخاب شوی، مطلب یو دکان یې ورته فارغ کړی، یا یو بیل جومات غوندې جوړ کړی، یا یو ځای برابر کړی چې په هغه کې سره مانځه ته راټولېږي. د مارکیټ خلک په خپل ټیم باندې جامع ته عمل ته راځي او بیرته خپلو دکانونو ته ځي. ډېره مننه. مهاجر صاحب، متل دی چې تر څو رښتیا خپل سپلای اغوندي دروغ کلي پناه کړي. تاسو ته ښه پته ده چې تبلیغات هر وخت روان دي، د دښمن مبارزه په فکر کې او یا هم په عمل کې روانه ده، دا ودرېدونکې نه ده. د امر بالمعروف نهي عن المنکر د محتسب اړوند مختلف نظریات دي د خلکو. دغه پوښتنه د دې په خاطر کوو تر څو خبره واضح شي. د امر بالمعروف وزارت دغه منسوبین د مقدساتو په پلي کولو یا خلکو ته په نیکۍ باندې د امر کولو په برخه کې له کومې رویې نه کار اخلي؟ دغه رویه څو پړاوونه لري؟ آیا تشدد هم پکې شته؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه خاص کر غربي رسنۍ او ځینې نور رسنۍ دې مسئلې ته یو بل ډول تعبیر ورکوي، یعنی داسې یې ښیي چې د امر بالمعروف محتسبین وهل، ټکول، تهدید، بندي کول، خدای مکړه داسې کارونه کوي. نو واقعیت بل څه ده. د قرآن عظیم شان آیات کریمه ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. د الله دین ته خلق راوبلئ په حکمت او په نیکه طریقه باندې، په نیک وعظ باندې. زموږ محتسبین د چا د ویلو دنده او وظیفه نه لري، د چا د زورولو دنده وظیفه نه لري، د چا د بندي کولو دنده وظیفه نه لري، چاته د سزا او د جزا دنده وظیفه نه لري، بلکې زموږ محتسبین خلک د خدای احکامو ته په نیکه توګه باندې رابلي. او که یو څوک مستحق د جزا او د سزا وي، هغو ته له یوې ورځې بیا تر 3 ورځو پورې د بند صلاحیت لري، له هغه وروسته محکمې ته معرفي کوي. په دغه 1 ورځ او 3 ورځو کې هم داسې نه چې دته جزا او سزا دلته ورکړي، هغه دوسیه او ترتیب ورته برابروي او په دغه 3 ورځو کې نیک توصیه او نیک وعظ ورته کوي.
نورې محکمې ته معرفي کوي. محکمې که هر ډول جزا او سزا ورکوله هغه د هغوی پورې تړاو لري. تاسو ته ښه معلومه ده چې دلته د کابل د شتبرچي سیمه کې یو محتسب یوازې یوه څاپېړی یو موټر چلوونکی ویلی هغه له خپله دندې څخه منفک شو، خپله وظیفه یې له لاسه ورکړه. هغه کارمند اوس منفک شوی دی، هغه منفک شو او خپله دنده یې له لاسه ورکړه. په همغه وخت کې موږ وویلې اوس بیا تاسو ته دا د وایو. نو زموږ محتسبین د چا د ویلو د چا د جزا او د سزا مسؤلیت نه لري، بلکې هغه تر محکمې پورې تړاو. محکمه که هر ډول جزا او سزا ورکوي. د محتسبینو ډله یا هم که تاسو ته ووایم چې خلکو ته د واعظ دغه کومه ډله او منصوبین چې ستاسې دي، دا خو هر اداره خپل کریکولم لري، تاسو په کوم چوکاټ کې معیار مرتسه ټاکلی دی؟ څوک کولی شي ستاسې په محتسبینو کې شامل شي؟ ښه پوښتنه ده دا، ځکه ځینې خلک داسې وایي چې محتسبین هر څوک محتسب جوړېدلی شي او چې هغه هر ډول رفتار له خلکو سره کوي نو درک نه ورته طرز العمل نه ورته معلوم. ځینې خلک داسې وایي، خو نه داسې نه ده، بلکې زموږ محتسب هغه څوک وي چې هغه به فاضل عالم وي، یعنی دینی علومو څخه به فارغ شوی وي. دا کوم مروجه علوم چې دي دا به ټول ویلی وي، دستاربندي به یې کړي او د وعظ او د تقریر د نصیحت تجربه به ولري. کولی به شي چې په سمه توګه باندې د دین احکام خلکو ته ورسوي. دلته یعنی تحریري او تقریري امتحان دواړه بیا هم ترې اخیستل کېږي سره له اسنادو، چې یو چاته د دین حکم په هغه توګه باندې ورسوي څه ډول چې دین وایي او که نه شي کولی. بل دا ده چې په ټولنه کې به نیک شهرت لري، ښه نوم به لري، او بل دا ده چې متقي وي. هر څوک نشي راتللی په محتسبي کې، هر څوک محتسب نشي جوړېدلی. د تیر اشغال کې به هم د اشغال ترڅنګ نه وي پاته شوی. په کومه هسې اداره کې چې ولس ځورېدلی، ولس ته زیان رسېدلی، په هغو کې به کار نه وي کړی. تیر کې به د اشغال تر څنګ نه وي پاته شوی ما ویلې. نو هغه څوک کولی شي چې محتسب شي، ځکه هغوی د ولس په نبض باندې بیا پوهېږي، په دې هم پوهېږي چې زه له دغه هېوادوال سره په څه ډول باندې خپله خبره وکړم، ده ته د دین حکم په څه ډول ورسوم، هغه څه ډول د دین احکامو ته را دعوت کړم. ځکه زموږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت ډېر واضح ده، د هغه خلکو د دعوت طریقه ډېره واضحه ده چې خشونت نشته پکې، زجر نشته پکې، د یو انسان تحقیر نشته پکې، توهین نشته پکې. ځکه که یو څوک له منکر نه رامنع کوي په داسې طریقې باندې چې دغه انسان پکې تحقیر راځي، حتی د حرمت یو انسان دا په خپله تقریبا له قتل او زنا او لواطات او سرقه لکه څنګه چې دا جرم ده، همدغه ډول د یو انسان شخصیت وژنه دا هم یو جرم ده. نو په هغه ډول باندې باید له منکر نه منع نشي چې دغه شخصیت وژنه پکې راغلي. مثلا یو چاته وایي چې ګیره پرېږده هغه ته څاپېړه ورکوي، دا خو نه شو د دین طریقه، دا خو هغه د دعوت طریقه نه شوه، دا خو زموږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت تګلاره نه شوه. نو په هغه ډول باندې به دعوت ورته کوي څه ډول چې سیرت رسول الله. دلته غواړو دغه پوښتنه په یو بل شکل باندې وکړو چې آیا محتسب نظامي دی؟ نه، زموږ د وزارت محتسبین وزارت مخبله په درې برخو باندې ده. یو ملکی امر بالمعروف، یو نظامی امر بالمعروف، یو سم شکایت برخه. ملکی امر بالمعروف چې له عام ټولنې اصلاح دنده او مسؤلیت په غاړه لري، او نظامی امر بالمعروف چې هغوی د نظام د جوړښت، د نظامی د اسلامي امارت د غړو د جوړښت، دغوی د اصلاح دنده او مسؤلیت په غاړه لري. هغه بیل کسان دي او دغو لپاره بیل معینت ده. هغوی د نظام جوړښت غواړي، د هغو غړو چې په نظام کې کار کوي دغو اصلاح، دغوی په جوړښت باندې کار کوي. هلته په نظام کې دننه د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازالې مسؤلیت په غاړه باندې لري او هغه ترسره کوي. او دغه برخه چې دا زموږ دې برخه کې جدي دي، او ولسي برخه چې دا هغه تر ډېره د توصیو سره تړاو لري، هغلته جدیت له ولس سره نشته. ځکه چې کله نظام کې اصلاح راشي ملت کې په خپله اصلاح راځي، کله چې په حکومت کې اصلاح راشي په رعیت کې په خپله اصلاح رامنځته کېږي. د امر بالمعروف وزارت په دغه نظامی برخه چې کومه ده مافوق النظام دی، یا د پوښتنه په بل شکل باندې وکړم چې دغه د امر بالمعروف وزارت صلاحیت تر کومې کچې پورې دی؟ موږ
ټولو وزارتونو ته هیئتونه لیږو، هلته ګورو چې د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله رامنځته شوې که نه ده رامنځته شوې، که رامنځته شوي ښه ترخه که نه یې رامنځته شوي، هلته موږ د همغه وزارت له وزیر صاحب سره شریکو. که په هغه سره هم رامنځته شوله ډېره ښه ده، که نه یې بیا ریاست الوزرا مقام ته شریکو. که په هغه سره هم رامنځته شوه ډېره ښه ده، که نه شو بیا ان تر مشرتابه پورې شریکو. یعنې زموږ دغه نظامي امر معروف بخش ده، دا په هر وزارت کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو د ازالې دنده په غاړه لري او کولی شي چې په هر وزارت کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله وکړي، په هر اداره کې. پوښتنه په عامه اصطلاح باندې درنه وکړم چې خدای مکه د یو وزیر نه منکر لیدل کیږي، د امر بالمعروف وزارت صلاحیت لري چې تر وزیره پورې لاس وغځوي؟ ځکه دوی په نظام کې دننه د معروفاتو اقامه د منکراتو ازالې دنده او مسؤلیت په غاړه لري. هغه که په هر کچه باندې یو څوک وي، دا نه د شرط چې هغه د یو عادي کارمند وي، بلکې په هر کچه وي. دریم زموږ د سمې شکایت بخش ده. سمې شکایت بخش شکایت درې ډوله دي. یو ډول عام هیوادوال له عامو هیوادوالو شکایت کوي، هغه تر محاکمو تر حقوق پورې تړاو لري. دویم زموږ خپل د امارت کسان له نورو امارتي کسانو شکایت کوي، هغه تر نظامي محکمې پورې تړاو لري. دریم دا چې زموږ له امارتي کسانو څخه عام هیوادوال شکایت کوي، دا بیا زموږ د سمې شکایت بخش ده. هغه کله وزیر څخه شکایت ولري، یعنې دغه حقوق طلب کړي وي د هغه لوري شوي، کله معین څخه، کله والي څخه، کله امنیه قومندان څخه، کله د استخبارات رئیس څخه، کله عادي مجاهد څخه، کله هر چا څخه شکایت ولري. هغوی کولی شي چې په آزادانه توګه په ډاډه توګه باندې راشي د سمې شکایت بخش ته او هلته خپل شکایت شریک شي چې له دغه ارګان له دغه غړي څخه زما حقوق طلب شوي، زه ویل شویم، یا زما مال رشک اخیستل شوی، یا زما ځمکه اخیستل شوی، یا زما وسایط اخیستل شوي دي. په هر ډول چې دغه حقوق طلب شوي، هغه کولی شي چې خپل شکایت شریک کړي او دغه د حقوقو د طلب کېدو اعاده وشي. د پوښتنې پسې پوښتنه پیدا کېږي. دلته ما د سمې شکایت یا د شکایت د اورېدو موینیت ځان سره یاداشت مې اخیستی و. په څو پړاوونو کې تاسې د عامو هیوادوالو هغه شکایتونه تر څېړنې لاندې نیسئ په ټوله کې؟ زموږ درې ریاست دي د سم شکایت برخه. اول سم تصنیف، دویم تحلیل و بررسي، دریم ارجاع و پیگیری. د سم او تصنیف هغه ریاست د چاول دلته شکایت راځي او کوشش کوي چې اول دلته حل شي د هیوادوالو شکایت. که دلته ونشي څېړنې ته ضرورت بیا تحلیل و بررسي ته ځي، هلته حل کېږي. که هلته هم ونشي څېړنې ته زیات ضرورت و بیا ارجاع و پیگیری ریاست ته ځي چې هلته حل کېږي. خو موږ ډیر کوشش کوو چې شکایت په لومړي پړاو کې حل شي، که نه بیا په دویم پړاو کې، که نه وروستي پړاو ته لاړ شي. په دې باندې خو سره ټول سلا یو، دې باندې بحث کول پکار نه دي چې عامه فکر مغشوش شوی دی او په خلکو باندې کار شوی دی، د بې باورۍ فضا حاکمه شوې ده په ټولنه کې. د امر بالمعروف وزارت له کومو وسایلو نه کار اخلي تر څو د عامه ذهنیت په جوړونه کې له چټکۍ ډیر کار واخلي؟ په زر توګه باندې په کم وخت کې که څومره کېږي هر څوک هڅه کوي کار یې چټک شي. ستاسې وسایل کوم دي؟ په کومو وسایلو باندې تاسې کار کوئ چې د خلکو عامه ذهنیت بیرته ورغوئ؟ موږ تازه د یوې راډیو لپاره هم تصمیم لرو، ځکه اوس وخت کې رسنۍ ډېر ارزښت لري. نو چې داسې یوه راډیو به چې د مرکز په شمول به په ولایاتو کې هم کار کوي او له هغې لارې خلکو ته هغه د دین برخه، د فکري برخه په سمه توګه باندې ورسو. اوس هم له ځینو نورو رسنۍ له لارې دا کار کوو او د سوشل میډیا له لارې کوو او همداراز زموږ محتسبین وخت ناوخت مساجدو ته ځي، جوماتونو ته ځي، هلته د جمعې لمانځه کې یا په دغسې وخت کې خلکو د اذهانو تنویر کوي او هغوی ته څه چې په دې برخه کې وي هغه ورسره شریکوي. د دغه وزارت خانې د امر بالمعروف وزارت مشر صحافي او ویان محترم عاکف مهاجر صاحب، تاسو نو یوه دنیا مننه چې وخت مو راکړ، مرکې ته راسره کېناستئ او هغه پوښتنې مو ځواب کړې چې په عامه کچه باندې د خلکو په ذهنونو کې تشویش دی. خدای دې وکړي چې موږ یو سوکاله اسلامي او آزاد افغانستان لرو. ډېره مننه. همچنان تاسو څخه هم ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، زموږ د نیزه مرکه همدومره وه چې د امر بالمعروف وزارت د ویان محترم عاکف مهاجر صاحب سره مو درته برابره کړې وه او بلې دغسې یوې مرکې چې
ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په پاک او لایزاله خدای سپارو. خې چاري علامه مل.